ډونالډ ټرمپ راته رینګ وکوي ته ما سره شپه وکوي د ټول پاکستان قرضه به خلاصه شي نو څه وکړم شپه ورسره وکړم. اور قرآن مجید کی اللہ رب العزت سے فرمائے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة. هغه خلق چې دا غواړي چې په مسلمانانو کې چې د فحاشي خورږي لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة دا غو لپاره په دنیا کې عذاب دی او په آخرت کې عذاب دی. په حدیث شریف کې راځي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې کله تاسو حیا پرې دی نو بیا چې تاسو څه غواړئ هغه کولای شئ. یعنی انسان کې چې کله حیا ختم شي نو دی بیا کزان بربړم کې زبانی بیا فرق نه پریوزي. الحیاء شعبة من الایمان حیا چې کوم ده د ایمان ډېر غټه حصہ ده. هغه سړی مؤمن نه دی چې هغه کې حیا نه. نن تاسو زمونږ په معاشره کې کته شي چې زمونږ معاشره کم طرف ته روانه دا ویډیو تاسو ما ته ډېر شي خلکو چې کوم نه په دې حواله سره میسجو کې ویډیو راولګي چې جناب والا دا حالت روان دي په دې باندې چې کوم نه تاسو پلیټ فارم دی په دې باندې आवाज اوچت یاد وساتئ دا پلیټ فارم صرف زما سره نه دی دا تاسو سره دی سوشل میډیا دور دی په دې باندې چې کوم دی چې څنګه زما حق جوړي کې جزا واشت کوم دا شان تاسو لپاره ضروری ده که تاسو आवाज نشئ چوتولې چې کوم خلک आवाज چوتي دا هغه سره چې کوم دی سات ورکړي. نن چې کوم دی په دې سوشل میډیا چې کوم دا فحاشي خوريږي په ملیونو کې په دې باندې ویوز راځي دې چې کوم سپورټ کوي هغه يهوديان نصارا نه کوي بلکې زمونږ دغه معاشره والا دغه پښتانه دي چې لګیا دي هغه سپورټ کوي په ملیونو کې چې کوم دی هغه چې کوم دی شرکی کې ویوز پی راځي. نن که شری منګ راولګو د داسې خلکو چې کوم دی اکاونټونه چې کوم دی بلاک هغه رپورټ کو دوی په خپل چې کوم دی دا کار خور شي. لیکن منګ تاسو نه غواړو چې زمونږ د معاشره نه چې کوم دی فحاشي او بهای ختم شي. په دې کې برابر شریک یو ما تاسو منګه تاسو چې کوم دی په دې کې برابر شریک یو چې منګه چې کوم دی دا ویډیو نه ګورو په دې باندې چې کوم دی توجه نه ورکو چې آیا دا بلاک کو په طریقې سره چې کوم دی د خلاف आवाज اوچت دا دي زنانه چې کوم دی بورقا چول هغه بورقا چې کوم د پښتنو یو علامت دی بلکې د شریعت حکم دی. بورقا پردا دا د الله رب عزت حکم دی په طریقې سره چې کوم دی د مذاق وړاوي دا چې کوم دی د شاعر اسلام مذاق دی ایو سړی چې د اسلام د شاعر او مذاق وړاوي دا انسان چې کوم دی د ایمان نه خارج دی د مرتد شوی دی چې هغه الګ ته کې جنې دی جنې اوس چې کوم دی د پردي چې دا د زنانو د عزت د پاک دامنی یو ذریعہ ده چې کوم زنانه پرده کوي نو هغه عزت محفوظ وي. څنګه چې د خوګو یا ټاپی چې کوم دی هغه په خول کې دن نه بندي هغه محفوظ وي او کچري هغه کولاوږي بارې کې دي نو میګان په اړه وي ډیر شي میګان په اړه وي ته شانتي هغه زنانه هغه جنہ کې چې کوم بے پرده ګرځي دا هغه مثال داسي چې کله غبار ته وزي شیطانی نظرونه هغه طرف ته مخامخ شي او هغه چې کوم دی داغه عزتونه بیا محفوظ نه وي او چې کوم زنانه په پرده کې بار ته وزي نو هغه شیطانی نظرونه چې کوم دی داغه نه چې کوم دی دغه حفاظت کیږي. ظاهره خبره ده چې کله زنانه بار ته وزي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې ته چې کوم دی شیطان ګوري او بیا چې کوم هغه خلق ته چې کوم شیطانی نظرونه والا خلق ته غلط چې کوم دی د هغه تربیت شوی او نظرونه غلطي داسې زنانه بیا داغه د نظرونه نشي محفوظ کیده. ځکه الله رب العزت په قران مجید کې فرمایي چې تاسو خپل د نظرونو حفاظت وکړئ خپل نظرونه چې کوم دغه جوکاو. لیکن یو انسان داسې دی چې هغه د بد نظرۍ په مرض کې مبتلا وي هغه چری خپل نظر نه جوکاوي هغه چې کوم دی هغه به ګوري لومبه به بد نظری کې د بد نظری نه پس چې کوم دی هغه بیا سکی خپل ذرایع به استعماله د هغه نه پس بیا سکی اخیری نتیجه چې کوم دا د بد نظری هغه به زنا ده. داسې زنانه چې ګلوزي کنه او خلک د شیطانی نظرونو ته ګوري د هغه نه پس د داسې جنې چې کوم دی د داسې زنانه هغه یو نو څنګه چې تاسو ته ما د ټاپی مثال درکو د خوګو مثال درکو چې په هغه باندې چې کوم دی کچري خپل د کور نه بار وي اسی پرته هغه خوګو نو هغه باندې چې کوم دی میګیان اړم یو میګینه بلکې بشماره میګیان پیاړمي دغه شان دي دغه زنانه چې به پرده بار ته وزي دې عزت به محفوظ نه دا بیا هر سړی چې کوم دی دې طرف ته بیازي او د دین خپل هغه خواهش چې کوم دی پوره کی او د ټیشو پیپر بشان دي د استعمال. بهرحال په دې حواله سره غوړې یاد وساتئ زمونږ چې کوم د معاشره کم طرف ته روانه ده کم پستۍ طرف ته روانه ده او هر طرف ته چې کوم دی تباہي او بربادي ده دا غوړې زمونږ خپل اعمال دي
اعمالکم عمالکم څنګه تاسو اعمال دغه شان دي په تاسو باندې حکمراني دغه شان دي په تاسو باندې حالت راځي نن زمونږ تاسو باندې کوم د حالت راغلي پدې کې د امریکای د يهودو کردار نه دی پدې کې تاسو پدې کې زماستا کردار کچري زماستا کردار صحیح وي زماستا کردار صحابه بشان دي کردار وي نو باندې حضرت عمر بشان دي حکمران نه زمونږ معاشره به د امن کې هواره و سکون وو بګي امن وو بګي لیکن زماستا معاشره کی سکون ولی نشي بربادي ولی دا تباہي ولی دا چې ما ته بخپله خرابي منګه چې کوم دې بخپله په معاشره کې چې کوم دې فحاشي او روریاني خورولېږي اپ پروموټ کولېږي یادو ساته کې چې غواړي چې زمونږ معاشره صفا شي هغه پښتنو معاشره چې خلکو به دې مثالونه ورکو نن چې کوم دې د پښتنو معاشره دومره بدنامه ده چې یو انګريز یو هندو زنانه الګ بم داسې کردار ادا نه کوي چې کوم د پښتنو ځوانانو جنکو چې کوم کردار روان دي په دې وخت هغه سينو بلکې د سوشل میډیا د کیمرې په ځای باندې چې کوم روان دي چې خلک وګوري چې کوم انګريزان دي کوم غیر مسلمان دي هغه چې کوم دغه توبې وباسي دا کب حالت روان دي دا هغه پښتانه چې کوم خلک وي زمونږ هزارو زرګاو کالو مخکې زمونږ تاریخ دی خپل نیا نیګونه خپل مشران داغه عزت چې کوم دغه په خاورو کې چې کوم میلاو تاسو به د هیره منډه خبرې کولې هیره منډه چې کوم دی داغه په مقابله کې چې کوم د پښتنو معاشره ده زه مغزیات بد کردار او چې کوم دی خراب ده په دې وخت کچري غواړو زمونږ معاشره ټیک شي داغه لپاره زبا مواز چته تبا مواز چته هر سړی در هر سړی لپاره ده چې موږ خپل معاشره صفا کو او کچري موږ تاسو په خوب باندې ودشو او صرف دغه ویډیو نه ګورو صرف چې کوم دی خالی خبرې کو عملی طور پر باندې اقدام نه چتو نو یادو ساته په دې کې چې کوم دی په دې جرم کې با موږ ټول شریک یو د قیامت پر باندې الله رب بیا زموږ اساسونه د پوس کې چې تاسو په معاشره کې د فحاشي د اوریانی د بدکرداری فریدا په دې حواله سے تاسو کردار ادا کړو تاسو په دې حواله سے فکر مند شوی وای نو بهرحال دا یو درد دل چې مساسو مخه ته کې خو دا ویډیو سره مخکې شیر کړي او دا تهیه وکړي دې ویډیو نه پس چې کم کس دا تهیه کې چې زبا په دې حواله سے چې کم فحاشي او اوریانی روانه ده د دې حواله سے به کردار ادا کوم په کمنټ سیکشن کې چې کوم دې په دې حواله سره ان شاء الله ضرور وي چې ان شاء الله زو په دې حواله سره خپل کردار ادا کوم او صرف ان شاء الله باندې لګي بلکې د ان شاء الله سره چې کوم دې خپل مضبوطه چې کوم دې اراده وکوي الله رب عزت موږ تاسو له د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته